چین د وینزویلا لپاره څه وکړل؟ تحلیل: کورت ګروتش د چین د چارو جرمنی کارپو پرته له تشو ویناو او نمایشي شعارونو لکه د ټرمپ او یا ماکرون په څیر چین په عملي ګامونو لاس پورې کړ. بیجینګ دا واقعیت ښه درک کړی و چې متحده ایالاتو د وینزویلا پر نفتو کنټرول د دې لپاره کاروه چې په جنوبي امریکا کې د چین مخ پر زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي او د هغه پرمختګ ورو کړي چې نور نشي درېدلی. چین داسې ګامونه واخیستل چې نیغ په نیغه یې د امریکایي امپراتورۍ د بقا پر نازک رګ ګزار وکړ، ځکه پر وینزویلا یرغل د څو قطبي نړۍ پر پروژې او د بریکس پر ټولګې د جګړې اعلان بلل کېده. وینزویلا د امریکا په شا انګړ کې د لاتینی امریکا پر لور د چین د تګ اصلي پل دی. د نیکولاس مادرو د تښتولو د خبره تر خپرېدو څو ساعته وروسته د چین ولسمشر شي جین پینګ د کمونیست ګوند د سیاسي دفتر د دایمي کمیټې بیړنۍ غونډه راوبلله چې دقیقاً 120 دقیقې دوام وکړ. هیڅ رسمي اعلامیه خپره نه شوه او هیڅ ډیپلوماټیک ګواښ اعلان نه شو، بلکې داسې چوپتیا خوره وه چې د توپان نښه وه. په هماغه ناسته کې هغه څه فعال شول چې چینایي ستراتیژیستان یې غیر متقارن هر اړخیز غبرګون بولي. د چین غبرګون لومړی پړاو د جنورۍ د 4 د سهار په 9:15 پیل شو، کله چې د چین د ولس بانک په پټه توګه له هغو شرکتونو سره چې د امریکا له دفاعي صنعت سره تړاو لري د ډالري معاملو ځنډ اعلان کړ. بوینګ، لاکهید مارتین، ریتیون او جنرال ډانمنک سهار له دې خبر سره راویښ شول چې ټولې معاملې یې بې له کوم مخکینی خبرداري کنګل شوي دي. د هماغې ورځې په 1143 د چین د دولتي برېښنا شبکې اعلان وکړ چې له امریکایي برېښنایي تجهیزاتو ورکوونکو سره ټول تخنیکي قراردادونه بیا ارزوي. دا په عملي ډول له امریکایي ټکنالوژي د چین د پریکون پایل و. د ماسپښین په 2:19 د چین ملي نفت شرکت اعلان وکړ چې د انرژي د نړیوالو رسولو تګلاره له سره تنظیموي. دا د انرژي د وسلې بیا فعالول و، ځکه له امریکایي تصفیه سره د 40 میلیارډ ډالرو کلني نفتي قراردادونه لغوه شول. هغه نفت چې د امریکا ختیځ ساحل ته روان و، هند، برازیل، سویلي افریقا او د جنوبي نړۍ نورو شریکانو ته واړول شول چې د یوې معاملاتي ناستې په ترڅ کې د نفت بیې 23% لوړې کړې. تر ټولو مهمه خبره دا وه چې پیغام ډیر روښانه و، چین کولی شي پرته له یوې مرمۍ امریکا له انرژي بې برخې کړي. وروسته د چین د سمندري لیږد ستر شرکت کاسکو چې د نړۍ د سمندري لیږد شاوخوا 40% وړتیا کنټرولوي، هغه څه عملي کړل چې د لارو اصلاح یې وبلله. چینایي بیړۍ د لانګ بیچ، لاس انجلس، نیویارک او میامي بندرونو ته له ورتګه ډډه وکړه. دغه بندرونو ناڅاپه د خپلو کانتینري تګ راتګ 15% له لاسه ورکړه چې د والمارټ، امازون او ټارګټ لپاره لویه فاجعه وه. تر ټولو د پام وړ ټکی د دغو اقداماتو هممهالې وخت و چې اقتصادي اغیز یې څو برابره کړ. دا تدریجي فشار نه و، بلکې داسې سیستماتیک ټکان و چې د امریکا د غبرګون وړتیا یې ګډوډه کړه. چین ورپسې د جنوبي نړۍ د بسیجولو پړاو پیل کړ. د جنورۍ په 4 د مازدیګر په 4:22 د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي برازیل، هند، سویلي افریقا، ایران، ترکیه، اندونیزیا او 23 نورو هیوادونو ته سمدستي ترجیحي سوداګریز شرایط وړاندې کړل، په دې شرط چې هغوی د امریکا په ملاتړ رامنځته شوې هرې وینزویلایي ادارې په رسمیت ونه پیژني. تر 4 ساعتونو کم وخت کې 19 هیوادونو دا وړاندیز ومانه. وروستۍ ضربه د جنورۍ په 5 وه، کله چې چین خپلې مالي وسلې فعالې کړې. د چین د نړیوالو تادیاتو سیستم اعلان وکړ چې هغه نړیواله معامله ترسره کولی شي چې غواړي د سویفټ له سیستم څخه ځان خلاص کړي. دا معنا لري چې چین نړۍ ته د لویدیځ مالي نظام بشپړ بدیل وړاندې کړ، ارزانه او 99% چټک. په 48 ساعتونو کې 9 میلیارډ ډالر معاملې وشوي او د 14 هیوادونو مرکزي بانکونو پکې حسابونه پرانیستل. دا د ډالري واک د کمزورتیا چټک بهیر و. په ټکنالوژي کې چین چې د نادرو فلزاتو 80% نړیوال تولید لري اعلان وکړ چې هغو هیوادونو ته به یې صادرات محدود کړي چې د مادرو د تښتولو ملاتړ یې کړی. دا پریکړه د اپل، مایکروسافټ، ګوګل او انټل لپاره د جدي اندېښنې زنګ و، ځکه د هغوی تولیدي ځنځیرونه له سقوط سره مخ شول. پایله: چین بې له جګړې، بې له شعارونو واقعیتونه بدل کړل.